الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة زخرف دا حوامیم ټول په نزول کې یو بل پسې داسې دي لکه په دې مصحف کې چې دي پس د سورۃ شورا نه دی او دې کې د اتمې شبهې جواب دی. باقی سورتونه د حوامیمو د یو یو شبهې د پاره دي. هغه اتمه شبهه د دې دا چې بس مونږ ځکه خپل دین باندې خوشاله یو چې دا زمونږ د مشرانو دین دی او دې کې څه اختلاف نشته. تاسو خبره خو ټولې اختلافي دي، هیڅوک سره اتفاق نه کوي. زمونږ دین اتفاقی دی ځکه چې د مشرانو دین دی. دا یو شبهه وه. نو دې جواب وکړي دې صورت کې ثم جعلناك على شریعت من اهلها. اے پیغمبر مونږ ته شریعت درکو تبا د دې تابعداري کوي. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. او د دې خلقو د آباء او اجداد تابعداري ونه کوي. د مشرانو خبره کوله. وګوره دې صورت کې وا ډیر زیات زور په دې لګي چې دې اتباع د آباء او د اجداد کوله. دویم دا چې مخکې رد شرک شوی و په دغه شبهاتو کې دې کې د هغې اقسام بیانوي. د شرک اقسام فی الدعا و فی العلم فی العبادت. بله دا چې سوره شورا کې ذکر شو چې حجتهم داحضة، د دې دلیلونه ټول باطل دلیلونه دي. دلته به وښیي چې هغه څه دي چې باطل دي. ناغه یو اتباع الآباء دی او بل دلیل په مشیت د الله باندې که د الله خوښوي موږ به شرک نه وکړی. ځوند دی. دا باطل دلیلونه به دې صورت کې وښیي چې مخکې نسبت د داحضتون ورته کړی و. نو سورې زخرف کې دا څلور بابونه دي. اول خو د شبهې جواب دی، تصدیق د قرآن مفصل ذکر کوي. بیا څه دلایل عقلي پکې بیانوي، بیا به د شبهې جواب کوي. او دویم باب کې د هغې شرکیاتو رد کوي چې قسمونه یې راجمع کړي دي. دریم باب کې عقلي دلایل په کثرت سره دي. او څلورم کې بیا نقلي ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. دا درې پکې نقلي دلیلونه دي. مخکې نقل نه و، عقلیات ټول. او دې کې به درې نقلي دلیلونه پیش کوي او هغې کې به دا مطلب وي چې ابراهیم علیه السلام خو خپل مشران پرېښودو، براعت یې نه وکړو، او تاسو یې مشرانو پسې روان یو. بل دې ته اشاره ده چې مشران چې کوم لایق د تلو دي نو هغه دغه دي. ابراهیم علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی. دا د دین مشران دي. د دې تابعداري لازم ده په خلقو باندې. تاسو چې کوم آبا او اجداد یادوئ نو دغه لایق نه دي د تابعدارۍ کنه. او صورت په دې ممتاز دی چې شبهه خو پکې یوه ده اتمه، لیکن ورسره ضمني شبهات ډېر دي. نو په قالو سره به هغه ذکر کوي. قالو کله په قرآن باندې، کله پیغمبر باندې. دې ته ضمني شبهات وایي، دا پکې زیات دي. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم. الله پوهیږي په اصل مطلب د دې. والکتاب المبین، گواه دے دا کتاب چې واضح دے یا وضاحت کوونکی دے. نو شهادت واو د شهادت دے په څه باندې گواه دے. انا جعلناه،
مشهود علیه یا داده یا مقدر دے چې دا فصیح او بلیغ او رښتینی کتاب دی او بهتره دا ده چې دا انا جعلناه دې لپاره مشهور په دې ګواه دی چې مونږ ګرځولې دی لره قرآن لوستل شوی جعلناه باندې معتزله اعتراض کوي چې حادث دی که نه ګوره مونږ ته نه وایو چې قرآن مخلوق دی جعلناه ویلي دی دې دوه جواب دي سو کوئی جعل په معنا د تسمیه سره دی سمینا قرآنا مونږ دې له قرآن نوم یې دی او دویم په معنا د انزله دا عام جواب دی چې جعلنا معنا سو مونږ نازل کړی دی دلاره دا نزول یې حادث دی قرآن په خپل حادث نه دی قرآن عربیا چې ډېر آسان دی لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پرې پوه شئ د ده شان وګوره وانه فی الام الکتاب لدینا لعلی حکیم دا قرآن خو دومره اوچت کتاب دی چې دی په هغه لوح محفوظ کې چې اصل د کتابونو دی لدینا زمون سره لعلی ډېر اوچت شان واله دی حکیم او محکم دی چې نسخ پې نه راځي حکمت یې حکیم د حکمت نه ډک دی ابن جوزی بل ته معنا کړې ده دا چا نه ده کړې حکیم حاکم لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الشرك بالنار هذا حکیم دا معنا کوي فیصله کړی دا بس فریق فی الجنت دا رشا مخکې تیر شو که نه سورې شورا کې دا فیصله کړی دا چې مؤمنان به په جنت کې او کافران به په جهنم کې حاکم معنا کړی دا دومره عظیم الشان کتاب دی او خلق ویلیو چې بس واپس کې مونږ نه منو ګوره نه مانو واپس کې بل کتاب راوړې بل کتاب راوړې الله رب العزت دا غي جواب کوي اف نضرب عنكم الذکر صفحا آیا واپس واخلو مستاسنا دا قرآن بیا په واپس غستو سره ان کنتم قوما مسرفین ځکه چې تاسو مشرکان شوئ قطاده دا معنا کوي مشرکین تاسو مشرکان شوئ نو موږ قرآن واپس کو دا مان حضرت قتاده وی بیا دې کې چې لو ان هذا القرآن رفع حين ردته اوائل هذه الامه وکدا قرآن وخت اوچت شوی چې کله دې امت لومبو خلقو چې مونږ نه مانو کنه لهلكوا ټول به هلاک شوي بیا ابن کثیر نقل کړي ټول به هلاک شي که دا قرآن د دنیا نه اوچت شوی دا خو دې ته مخلوق ناست دی هغې وایي چې واپس کړئ زمونږ نه الله وایي نور خلق نشته ولې تاسو یې په دنیا کې آیا واپس کو موږ ستاسو نه دا قرآن په واپس کولو سره چې شئ تاسو مشرکان دا معنا بهتره ده ګوره هر قسم معنا کوي که نه مفسرین دلته یو معنا ابن جوزي د ذکر معنا عذاب کړی دی ولی موږ ستاسو نه عذاب واپس کو ان کنتم قوما مسرفین سره دې نه چې تاسو قوم مشرکان هغې کې بیا ډېر تاویلات ته ضرورت دي معنا هم دغه ده بهتره د مخکې وروستو سره وکم ارسلنا من نبی فی الاولین څومره ډېر لېږلي دي موږ پیغمبران په لومبو خلقو کې تسلي ده وما یاتی من نبی نور راغلی دی خلق تاسو پیغمبر الا خو چې رابغې نو کانو به یستهزئون دی به ورپورې ټوکې شروع کړې کله به ورته وایي مونږ تاسو ځان نه جوړ کړي دي مونږ ستا خبره نه منو فاهلکنا اشد منهم بطشا هلاک کړي دي مونږ هغه چې ډېر زورور او ډېر سخت و د دې نه په نیولو کې عادیان نو ومضى مثل الاولین
او تیر شوی دی قرآن کی مثالنا داغی قومن لنبنو تخویف دنیاوی ہو کرن تسلیوہ تخویف دنیاوی ذکر کو اس عقلی دلیل ذکر کی پدی مسئلہ باندے مفصل ولئن سألتهم کد دی مشرکان نتپوسو کی من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونه او زمکا لیقولن ندا سے جواب کوي خامخوائی خلقهن العزیز العلیم چې پیدا کړی دی هغه ذات چې دې صفاتونه دي کنه عزیز دې ډېر زور اور دې علیم پر څه باندې خبر دی دا دغه جواب ارستو الله خپل کلام کوي سو کوئی چې نه دا مغي ور سره خبره وګدا کړه دا زموږ صفاتونه یو کړه کنه الذي هغه ذات تجعل لكم الارض مهدا چې ګرځولې ستاسو د پارزمکا د فرش په شانتي چې هر کار پکېږي او ضرورت پکېږي نو او ګرځولې ستاسو د پار پدې کې لارې لعلکم تهتدون یو بل ته پدې باندې رسې کنه یو بل ته رسیدل والذي هغه ذات تنزل من السماء ماء چې نازلې د اسمان نو بو بقدر پاندازي سره فانشرنا به بلدة ميتا نجوندکم پدې سره هغه کله وچ انشرنا احینا معنا کوي پدې سره مزمکه ژوندې شي تازه شي کذالک تخرجون دغه ثبتا سمره استل شي قیامت کې والذي غزات خلق الازواج كلها پیدا کړی جوړه ټوله وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون او تاسو له ګوره سمره تنظیم کړی د سورلې وچا په لمده کې ها درکړی تاسو لرا د دې کشتو او جهازونو نه او انعام د دې سارو حیواناتو نه ما ترکبون چې تاسو په سورلی کوئ لیکن پاغه سورلې کې سنت دکې کنه هغه طریقه خو یې کنه لتستو علی ظهوره چې کله تاسو خو برابر شئ داغه په شاګان باندې کینه په سیس باندې ثم تذكرون نعمت ربکم دغه کې بازر د الله نعمت یاد کړئ شکریا ادا کړئ چې الحمدلله دا وایي نبی له سلام دا عادت و چې کله په اس باندې یا په وخ باندې کیناس نو الحمدلله نبی ارستو به وی چې سبحان الذي سخر لنا هذا دا به بیا وی اول بار شکریا ادا کړئ د دې نعمتو چې الله تعالی پاغي باندې څومره تمکین درکو او سکون د حاصل شي نعمت ربکم اذا استویتم علی دا کله په نعمت شکریا ادا کوئ چې کله تاسو برابر شئ پاغي باندې اذا استویتم علیه دا دې انسان په نظر کې داسې ښکاری چې لری نو ته ګوري وای چې په دې باندې وسره څنګه ټینګ شي اځ کله کینی کنه داسې مطمئن شي چې دا زوسره په کرسي هم نه ناشته اذا استویتم علیه کله چې تاسو برابر شئ نو تقولوا بیا بوای سبحان الذي سخر لنا هذا ډیر پاک دی غزاد څه مطلب دی الله رب العزت وایي چې په یو وخت کې زما توحید مې راوړا که په سایکل سوريږي که په سکوټر سوريږي که پار دی خو زما توحید مې راوړا ته وخت دی هغه ته د توحید په میاشتو کې نه یادېږي او الله یې په هیڅ وخت کې به نه یې راوړي کور که په شي سور شي نو به سبحان الذي سخر لنا د الله توحید بیان کړه دا خو د پرې خودو مسله نه ده کنه پاک دی هغه ذات سخر لنا هذا چې تابع کړی دی موږ له دا لوی لوی جانور وما كنا له مقرنين امور په خپل نه دی له تړون کی دا وسوک تړي غد وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا چې موږ به خپل رب ته وړېدونکي دا یو سره ولي وي وإنا إلى ربنا بد دا دوه مسلې دا بنې راکنه توحید او قیامت دا داس یو بل سره یو ځای کړی دي ګټه او خطر دي توحید او قیامت
ځکه نشابوري دې ځای کې وایي چې یتذکروا رکوب الجنازة لکه دی خو ته جنازه یاده کړه وی یتذکروا رکوب الجنازة ته چې نن په اس سور شوې یا په جاز کې کېناستې نو داړه کې راوله چې یو ځل به په کټ کې داسې خلق ما وړیو زه پکې پروت یم هغه سفر خو ته لا پاتې دی اوږد سفر ښه وإنا إلى ربنا لمنقلبون دا به نه یې روکنه یقینا موږ به خپل رب ته اورېدونکي یو دا دلیلونه ذکر کړه ورسره توحید بیان شو سبحان الله سبحان الله اور سره قیامت هم ذکر شو اوس راشه مشرکین ته وګوره هغې نه دي خبره هغې بله دنیا کې دي هغې په دې غضب اخته دي ښه څه وایي نور محمد صلی الله نور من نور الله نو استاد نسوارا او سب پر قرآن ده فاغیم په الله کې اجزا کتلی چې عیسی علیہ السلام یو جز ده عزیر علیہ السلام بل جز ده مشرکین مکه ولا لونه ملائک کتلی کنا نو اولاد سی خود مور او پلار ټوکړي کنا دا غین را جدا شوی کنا تو تاسو خدای ټوکړي ټوکړي کو ظالمانو وجعلوا له من عباده جزءا دا مشرکان ګرځي د الله سره د الله د بندیانو نه جزونه ټوکړي ټوکړي سی من عباده بندیان دی وی دا د خدای سره کنه دا نه راځي شوی دا وی نور من نور الله کنه پیغمبر وی د خدای د نور نه نور راوته کنه بس هغه چې ستا کول هغه وکړه کنه نور وسو کې خدای مشرکان هم کول هغه عیسایان هم کول اتا په دواړو کې تواچول کنه اته هم مسلمان یو منځونه کوا ادواګان غواړه دا یو شی دی ګوره نور من نور الله سبحانه خدا د الله نو راجدا شوی دی من عباده جزءا بندیان نه ولا اجزا جوړ کړی ان الانسان لکفور مبین یقینا چې دا بدبخت انسان ډیر لوی ناشکر دی ښکارا ناشکر دی د خدای د نعمت هیڅ شکریا ادا نه کړ ولی د هر نعمت شکریا څه شی توحید بس چې تا توحید نه مانن تغټ ناشکر ہے ډیر لوی کفران دی او د الله د نعمتونو تدې ته سوچ نه کې خبره وسره کې قرآن چې خبره کوم عقل درکشته امت تهذ مما يخلق بنات ونول الله ذ مخلوق قلنا لونا دا خوخي اغستا پشان دي مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين او تاسو خوشاله کړې په ځامنو سره تقسیم داسې وکړو نو ګورم شرک کوي او به ادبي کوي د الله کنه هغه لونه چې بدی شي ويجعلون لله ما يكرهون سورہ نحل کې ویلو کنه وإذا بشر أحدهم کله چې زیر ورکړي شي او تند دي ته بما ضرب للرحمن مثلا فاغلور سره چې د رحمان د پاره په مثال کې بیانې چې ملک دا غلونه دي کنه چې دې ته د لور نوم واخلي مرکینو ظل وجهه مسودا وهو كظيم وګرځي مخدد تکتور او ډکی د غمنا ډیر غمجن ها نو بیا د دې نسبت الله ته سلکه چې بخپل به دومره بد غني کنه او من ينشأ في الحليه ایا هغه زنانا چې لویو محتاج دي کنه ها زیب زینت یې کار دی وهو في الخصام غیر مبین او دی الله دا صفات ورکړي چې په وخت د خبرو کې په وخت د بحث کې خپل حجت نشي پیش کولې غیر مبین خپل خبره نشي واضح کولې قطعه لیکلي دی کې ابن جوزی نقل کړی دی چې هغه وایي قلما تكلمت امرأة بحجته قلما تكلمت امرأة بحجته إلا تكلمت بالحجة عليه
وی ډېرې کمې زنانه به یې چېرته موحدین نه شو ویلی انورې دي که نه دي چې کله په خپله خبره دلیل پیش کړي نه دلیل په دې را واوړي او الا تکلمت بالحجة علیه هغه دلیل بیا په دې را واوړي دا مشرکان نه دي هره خبره به داسې کوي چې هغه په دې دلیل ګرځي ښه او فی الخصام غیر مبین نو هغه الله له پیش کوي دا زجر و زورونه او من ينشأ في الحلیة وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا او ګرځي دي ملائکو لرا جعلوا معنا دلته څه ده اعتقاد ده ښه ګوره دا یقین یې دی دا عقیده ده چې ملائک چې دي هغې ته د الله لوڼه وایي دا د دې یو غلطه عقیده ده نو وجعلو یې ځکه وایي چې د دې ټول دین جعلي دی که نه بوګس دین دی ښه دې د دې پته وایي چې موږ له به خدای جنت راکوي هلکه دلته کې ته یو جعلي نوټ ووسه دکان ته بیا به یې ته څوک خلاصوي نیغ به دې تاڼې ته رسوي چې ده سره نور هم داسې جعلي لوټونه شته ښه اته د الله دین د جعلي جوړ کړی او په دې به جنت ته ځم که نه وجعلوا الملائکة وګوره دې ګڼي هغه ملائکو چې هغه د الله بندیان دي عباد دي رحمان ذات اناسا لوڼه ورته وایي اشهدوا خلقهم الله وی دا خو د سترګو نه معلومیږي نو تاسو ویل ته کې ای دې ګواهانو په وخت د پیدایش د دې کې چې الله پیدا کول که نه ستکتب شهادتهم الله وی ستاسو خبره ده نه چې تاسو وکړه او بس هوا وړه نه لیکلی شي د دې دا ټول شهادت او خبرې شهادت یې ورته وایي ښه داسې خبره نه ده چې بس ویسألون باقاعده ورته نه تپوس کولی شي چې تا څنګه په دنیا کې وي چې ملائک د الله لوڼه یې ته بیا ووایه دا هغه ضمني شبهات چې ښه قالو سره دا د یو زبردست دلیل دی ښه وقالو وایي دا مشرکان لو شاء الرحمن که چېرې د رحمان ذات خوښه نه وي لو شاء الرحمن ما عبدناهم که چېرې د هغه خوښه وي چې موږ د دې بندګي ونه کړو نو موږ به چېرې نه وه کړې ولې د هغه به خوښه نه وه موږ به عبادت کوو توبه دا چې موږ څه کوو نو الله پرې رضا دی دا خو د ویس هر چا ته اسانه کړه دا خو یې داسې خبره وکړه چې که څوک هر څه کوي نو کوي به ځکه به تا له دوچن عذاب در کولی شي چې خلقو ته د لار وښو هغې ته یې دلیل وښو چې لو شاء الرحمن ما عبدناهم که الله خوشحاله نه وي موږ به هېڅ نه وکړي موږ که شرک کوو که کفر کوو که ظلم کوو که قتل کوو که جواري کوو که شرابونه څکو دا ښه کار دی ولې الله پې رضا دی څنګه پې رضا دی وی څه یې راته ویلي نه دي نو چې څنګه وو نو هغسې یو الآن کما کانه که نه دا د دې غټ دلیل دی ښه وی که د الله خوښه وي چې موږ د شرک ونه کړو نو ما عبدنا موږ به چېرې عبادت نه و کړی د دې ملایکو یا د دې نورو ما لهم بذلک من علم الله وی دا خبره هغه څوک کوي چې جاهل ښه دا خو د علماو خبره نه ده تم ځان ته عالم وی ملا وی چې داسې خبرې کوي دا خو د علم خبره نه ده نشته دوی لره په دې باندې څه دلیل انهم الا یخرصون نه دي مګر اټکل ویونکي ام آتیناهم کتابا من قبله دی چې په دې شرک دومره کلک دي که نه سورت روم کې هم دغسې ویلو آیا مونږ ورکړی دی له داسې کتاب چې هغه ورته د شرک خبرې کوي دا معنی کتابا من قبله یدعوهم الى الشرک داسې کتاب مو ورکړی مخکې د قرآن نه چې هغه ورته د شرک دعوت ورکوي فهم به مستمسکون دا دې ځکه په هغې کلک دي چې کتاب ورسره شته ګورې ښه که وړوکی دی که غټ دی ابن جوزي وی بان یعبدوا غیر الله دا چې هغې کتاب کې ورته ویلي چې عبادت کوئ د غیر الله چې څوک هم خوښوي نو کوئ فهم به مستمسکون
دی باغی باندې داسې منګولې لګولي لکه مؤمنانو چې په قرآن باندې منګولې لګولي. بل قالو ده بل دلیل ده بل شبهه بلکې وایي دي انا وجدنا آباءنا یره موږ نور نه پوهېږو خو موږ دي خپل مشران علی امة په یو دین وإنا على آثارهم مهتدون امون به د دې په طریقو کامیابیږو. خلقو ته هم وایي وی خبر وی یاد ساته د دې مقرر چې تقریر کوي که نه نو یاد ساته ګورې چې زمون کامیابی په خپلو مشرانو کې خپلو مشرانو دین پرې نه دی ښه علی آثارهم مهتدون. الله وی دا خو دې ډېره زړه خبره وکړه دا خو دې ډېره پخوانۍ خبره وکړه ولې وکذلک هم دقه خبره ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير من خو ندلې ګلې مخکې ستانه په یو کلي کې يرون کې الا قال مترفوها مگر دقه خبره باغی کوله لکه دا دې چې وکړه ورې چې رابطه دا وسره کو مگر ویلی او معتبرو او سرمایدارو مترفینو انا وجدنا بانا على امة یقینا منتدی خپل مشران په یو دین باندې وإنا على آثارهم مقتدون امون داغی په طریقو باندې اقتدا کوونکیو. مقتدونیت اور پس مقتدیان دی کنا امام یمون ته ده اب اس هغه پس وانیت تړو خلقو یمون ته سموای مونږه معاف کړي کومه یار په لزو خو مشرانو پس بزوخه کاری جهنم ته دوی مونږ به ته ډیر خلق داسې وي دا مشرکان. قال او بو پیغمبر چې ګورې ته خبره توقع ده زه وتا ته خبره حکم خیر دی تخپل خبره او ساته چې یې ردن نشي. او بو پیغمبر اولو جئتکم اگر که زراغلم تاسو ته خلقو به اهدا مما وجدتم علی آباکم پډیر حق دین سره پډیر خاصه دین سره دا نه چې مونږ دي تاسو باندې خپل مشران نوم به زما خبر نه ونه. قالوا يا إنا بما أرسلتم به كافرون ننمونغا كتاصل ألسك أحداد كارسد هم كافران نمنو دا خبره بما أرسلتم دمر عامك رخا چتا چه هر سوئے کنا مونگ دی تنیو تیار بس ناللہوی نور با باکی اغیبا کی سپری نخودنو خبر دی تا جوڑک رخا نیویلیو بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت ویلیو کنا چې مال چل راضی دی یو قوم د هلاکولو څنګه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها آسان کار دی الله ویلو چې کله د یو قوم د هلاکت اراده وکم کنه نو بس هغه معتبر ته پیغمبر لېږم توبه هغه خبره مانی خو بس سبب جوړ شي کنه ففسقوا فيها فحق عليهم القول هغه براب راشي نو بس جو عذاب پراولم نو ففسقوا فيها دلته موقع خبره ده مترفین تعالی ما راولېګل ناری وی چې مونږ نه منو تو وته وی چې حق خبره ده غوی نه مونږ نه منو فانتقمنا منهم بس بدل می تنوا غسو د خپل پیغمبرانو لپاره فنظروا ګورا سرنګ شانجام دغه مکذبین خلقون دا ګور یو مثال پیش کړي د څه لپاره د دې لپاره چې خلق مشران د تخیمه تاسو یې مونږ په آباءنا مشر خو ابراهیم علیہ السلام دا خبره نه مانی او هغه خدای سي مشران پریږو هجرت ته نه کړو دا تاسو چې په روان یې وایي قال ابراهیم یاد کا چې ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته او قوم ته انني براء مما تعبدون مبالغه ډیره ښه زید عدل د قبیله نه براء مصدر دی جدای ته وی ز جدای ما کنه ز جدای ما دیو جن ابن جوزی و تزو براء روبا زو براء دا وی لکه مخکې تر شو زه بالکل تاسو نه جدای ما او چې تاسو د چا عبادت کوئ ها الا الذي فطرني ها لیکن هغه ذات چې پیدا کړې ما دا ځان خبره ده هغه ذات چې پیدا کړم په نو سيهدين هغه ما په دې دین باندې کلک ساتي
استقامت ته کنه وجعلها کلمتا باقیتا. وګوره ابراهیم علیه السلام داسې خبره وکړه چې د الله خوښه وه تر قیامته پورې پاتې کړه چې خلکو دا خبره مه مړه کوئ که نه لکه یو مشر خبره وکړي نو نور وایي وی لکه دې پاسه خبره مه کوئ دا مه مړه کوئ ښه نو الله وایي د ابراهیم علیه السلام خبره ده که نه کلمتا باقیتا دا خو یو کلمه ده چې پاتې شوه فی عاقبه د هغه په نسل کې تر قیامته پورې څنګه پاتې شوه بارسال الرسل وانزال الكتب بس الله پیغمبران را لېږل او خبره به کوله کتابونه به نازلول او د ابراهیم علیه السلام ذکر به پکې و هغه دا معنا فی نشابوري ابن جوزی وی نه لا يزال في نسله موحد چې د ابراهیم علیه السلام په نسل کې به ټول عمر همیشه یو موحد وخا خالی کېده به نه ځکه کلمة باقیه فی عقبه دا په نسل کې لعلهم یرجعون د دې لپاره چې خلق دې کلمې ته رجوع کوي نو دې خو ته رجوع نه کړه دې ته نبی علیہ السلام راغی هغه وشاړو مدینه ته ادي خبره ونه منله دا ولې الله بل متعت هؤلاء وآباءهم ما دې له نفور کړی کنه بد می کړی دي بل متعت هؤلاء وآباءهم دې له ډیر دنیا نعمتونه او خوشاله ور کړی دي او دې مشرانو له او ما وی چې دوه پیغمبر راولېګم دی به قدر وکي دی به عزت وکي دی به ټول ایمان راوړي چې مو خطا ته پته مو حتی جاءهم الحق ورسول مبین تر دې چې راغی دی ته قرآن او یو پیغمبر عظیم الشان کارا دیونه مانو دی سوې دی ویلي په دبان سره قرآن نازل شعر ګورې دې رب مناسبه خبره چې په محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شو ولي وی سو کې پیجنې نه مال وسره نشتا خلق وسره نشتا نو دبان دې سره قرآن نازل شو مونږ ته مشران معلوم دي زمونږ نه به تاسو کړو نو مونږ به تویلو چې په دې خلقو دې قرآن نازل شي ورو دې دومره لوی کوي وقالوا وايدا مشرکان دا بل ضمنی شبهه وايدا مشرکان ولنازل نکړې شو دا قرآن په یو سړي باندې من القريتين په دې دوه لوی خارونو کې چې مکه معظمه دا او طائف دې عظیم ډېر لوی خلق وي پکې شته په مکه کې خو ابو جهل یاخذ اذا نور بشان ښکارا دی کنه اپ طائف کې ډېر دي یو مسعود ثقفي عروه ابن مسعود ثقفي دی هغه ډېر لوی سړی دی بل هغه عبد یالیل دی نبی اسلام نو مشرانو دوست یو کنه دا وی ګلوی خلق شته دی قرآن په نازل شو الله رب العزت وی اهم یقسمون ولدا دا اختیار د زمکو اسمانونو تاسو سره دی د اختیارات د نبوت او د پیغمبري دا تاسو سره دی د خپل نوړی اختیار هم نشته او دومره غټه خبرې کوي الله رد کوي اهم یقسمون رحمت ربکم دی و تقسیمی رحمت درفستا چې نبوت د حق دی د نه دی دا تقسیم دی تا والا شوی دی آیا دی و تقسیمی رحمت درفستا دی دومره لوی شو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم الله یمنه خو تقسیم کړی د دې په مین کې د معیشت د دې څه اختیار دی الله وی دا دې چې ما څور کړی معیشتهم سمانا رزق د دې جیداد د دې مال دولت د دې د چا لس جریبه ده د چا یو جریب ده د چا پسونو جریبه ده د چا یو کور دی د چا لسته کور دی او د چا دا ول چا تقسیم کړی دی دا الله ما ول ورکړي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم موږ تقسیم کړی بمین د دې کې د دې ژوند او د دې رزق او د مال دولت او د دې ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض او ما مساوات نه کړي او دې مساوات وکړي دا اسانه خبره ده چې وي بس مساوات ټول دی یو شان کې شي الله ایمان دی یو شان کړی ته یو شان کوي
رفعنا بعضهم فوق بعض وردلته دو مطلب دی. یو عام مفسرین ذکر کوي او یو شوکانی په فتح القدیر کې تفسیر یې دی هغه معنا کړی دا. اب سیاسي غونته ونه هغه ته دغه معنا غوښتي ده. په خلق وی چې مساوات ټول دی او شانتی شي. الله وی چې نه څوک به مالداري څوک به غریبي. نو مالدار وجیب ته لاس کې او غریب بملا کوي. وی ژوند په دې طریقه تیریږي. نو اسه خو ژوند نه تیریږي. دا خو الله دې لپاره کړی دی چې دنیا په دې روانه ده. هغه دا معنا کوي او چې کړی دی مونږه بعضې د دینه د پاسه د بعضو په مرتبو کې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دې لپاره چې ونیسي دا بعضې چې مالدار دي د نورو لره په مزدورۍ سره سخریا دی به مزدوري کوي ټاټکې به اوچتوي هغوی به ورله پیسې ورکوي. نو بس د هغوی به ځان له کار کېږي. د هغوی هم بې د دې نه کار نه کېږي. ورسېټ به څه کوي هغه خو چې ایله غوندې خپل کتک دي نو یا به خپا وړېدلي یا به لنډه ماته شوي څه چل به شوي که نه او کار نه شي کولی. دی الله پیدا کړي وله ښه سخرین دا معنا کوي په مزدورۍ سره. دویم معنا دا وه چې د دین په لحاظ سره شي. اوچت کړي دي مونږه بعضې د پاسه د بعضو نه درجاتن په مرتبو کې لکه انبیا شو داسې ورپسې نور صحابه او داسې ورپسې امامان سله لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چې ونیسي دا بعضې چې مجرمان دي مشرکان دي د بعضو لره په ټوکو سره. الله داسې کړي نو انبیا را لیږي او خلق ټوکو ته ناست دي او خبرې ورپسې کوي د ملکو سخریا. ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت درفستا ډیر بهتر دی دا دنیا نه چې خلق را جمع کوي. الله وي مکو بیا ارمان کوي دنیا سره محبت مساته. رحمت درفستا چې توحید دی او جنت ته دا به ولولا یکون الناس امه واحده دا ګوره تفسیر د آیت د سورۃ شورا چې ویلیو کې چې الله رزق فراخه کی نو لبغاو فی الارض دین خو بغاوت جوړ شي. او اشتم آیات کی ویلو نو دا داغی و اشتم آیات تفسیر دی او قسم خواه سنگبت بغاوت جوڑ شی. اللہ رب العزت ہوئی ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا کچر ما دا خبر بد نگنلے چه طول خلق دی کافران شی اللہ بدگنی کرا. لولا کراحتو ان یکون الناس امتا واحدتا الله ای زما دا زدا بد ګڼم دا مې نه ده خوښه چې ټول خلق کافران شي. که خوښه مې ناډو سکار نه دی ولې بس چې څه د دنیا مال دولت دی او څه سره او سپین دي دا به مې ټول دی له ورکړي وو. نو چې د نورو کتلې چې مزې خو په دې کې دي هغوی بیا نه ایمان ته کتلي نو به اسلام ته کتلي یو ټول برابر چې مونږ له پکې برخه وکړې که نه نو ټول به یو کفر نو مسلمان با پکې بیانو کنه ها والله وی زما دا نه خو چې ټول کافران شي نو ځکه مسلمانان لډیر نور کوم ها دې خپکیږي نه ګوره دې ځکه ډیر نور کوم چې نور لمه ور کړی کنه لاړ جهنميان شو د دوزخ ور لړونی شو حدیبهم دغه شي ښا کچره نه دا خبره چې شی به دا خلق ټول یو ټوله په کفر باندې کدا نه او ما بد نه ګڼلې لجعلنا نو ما به داسې کړیو ما به ګرځولي لمن یکفر بالرحمن دا چا لپاره چې کفر کوي پر رحمان ذات باندې لبیوتهم سقفا من فضة د دې د کورونو دا چتونه نو دا چتونه دا به پلیټونه نو د سیمټو سقفا من فضة دا به سپین زرو چاندی به ومعارج او دا سیړی چې دي که نه دا به هم د بلاکونو نه وي دا به د سونې او د چاندی وي علیها یظهرونه چې په هغې باندې به ختل خیجي په هغې باندې ولي بیوتهم او د دې د دې کوټو کورونو دپاره ابوابا دروازې هم وسررن کټونه هم علیها یتکئونه چې په هغې تکیاګانې لګوي او فضه نه وزخرفا سونه به وه
سونه به د هر څه به د سوني وو ښه والله بیا به دا نور ټینګ نشي نو د الله مطلب څه دی دا کنایه د دینه ده چې دا ټوله دنیا به مې دی له ورکړې وه نو نور به پکې د چا څه نه وو ښه مراد ترېنه ټوله دنیا ده چې دا به د دي وه ښه خو داسې مې ونه کړل ځکه چې کفر مې خوښ نه دی نو په دې سوال وارد شي چې الله یو پله خو ته وایې چې کافران زما دشمنان دي او بل پله وایې چې دوی له مې سره او سپین او هر څه کړي وو داسې کړي وو نو دا ښکاره خبره ده چې دنیا د الله بدي شي که نه د دنیا قدر ورسره نشته ښه دا و چې تا سره د یو شی قدر نه نو کچرې ته یې نه غورځئ کچرې ته یې غورځئ که نه نو الله وی قدر را سره نشته ځکه داسې وایم که نه وین کل ذالک او ندي دا ټول څیزونه لما متاع الحیات الدنیا مگر سکه د ژوند د دنیا ده لما څوک په معنا د الا سره وایي دا ټول څیزونه بل څه نه دي صرف سکه د ژوند د دنیا ده اړو سړی پې پوه نه شي او آخرت چې دی د ربک للمتقین ستا د رب په نسبان لپاره د متقیانو دی دا زجر دی چې خلقو دنیا سره دوره محبت کوي او د محبت شی هم پرېښوده چې قرآن دی ومن یعشو عن ذکر الرحمن هغه څوک چې مخ واړي عشا یعشو څه ته وایي یعشو د سترګو کمزوری ته وایي ښه دا سړی وایي شپکور دی نه ماسخوتن نه پس یې نظر نه لګي دې ته وایي یعشو الله وایي د قرآن نړون شوې مخ دې ته نه واړو هغه څوک چې مخ واړي د ذکر د رحمان بادشاه نه دا ګوره د اول سره لګي د صورت چې دی ویلو مونږه قرآن اونه مانو واپس یې کړه افنضرب عنکم الذکر واپس هم کوم چې ړانده شي هغه څوک چې ړوند شي د ذکر د رحمان بادشاه نه نقید له شیطانا مونږ سره شیطان ملګری کو فهو له قرین هغه ته بیا بالکل نه خوځي ګوره ښه چې ډوډۍ له هم نه دي کور ته بس د سره ناست وي نو خوشي کوي یې نه فهو له قرین هغه د ملګری شیطان دا ګوره ورته دا د سزا ده د دې خبرې چې الله وایي زما د کتاب نه دې مخ واړو نو دا سزا خو وسواله چې شیطان دې ملګری شي هغه نوره سزا به قیامت کې که نه وانهم لیصدونهم عن السبیل او دی ورسره څه چل کوي اړي یې د صحیح لارې نه د قرآن نه منې کوي خبر د هغه ځای نه شروع ده چې لا تسمعوا لهذا القرآن د قرآن نه منې کوي نو کله به ویښه راځي کله به خوب کې راځي او یری یې چې دا تاسو خبرې شروع کړي نه سمېږي یری یې که نه دا مسله مونږ کړې وه ځای کې بابوزو شموزو کې نو جومات کې جمعې پر جنګ جوړ شو مونځ چا ونه کو ولې هغې وی ګوره اولیاو ته شیطانانو وي امون ورته تاسو شیطانانو ته اولیاء وي نو بار بیا په لارو کې خلقو به وي مشرانو وی مونږ خو جټ خلق یو مونږ ړانده یو مونږ کاڼه یو مونږ ته داسې مسلې مه کوئ چې مونږ پرې نه پوهېږو ګوره څوک وایي چې اولیاو ته شیطانان وي څوک وایي چې شیطانانو ته اولیاء وي مونږ اوس په دې خبرو څه پوهېږو هغه ټول اوس موحدین دي خو هغه وخت کې خو بل جوړ کړی دا یو 12 کاله به کېږي نو الله وایي زه ورته شیطانان مقرر کړم هغې بیا چېرته پرېږدي قرآن ته ګوره ویحسبون او د دې دا ګمانې انهم مهتدون چې مونږ په حق یو حتی اذا جاءنا دې به دې شرک نه نه خلاصېږي الله وایي تر دې چې راشي مونږ له نو بیا به هغه وخت کې ارمان کوي قال یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین هغه خپل ملګري ته بیا وایي چې کاش چې زما او ستا په منځ کې دومره لرېوالی وي لکه د مشرق او د مغرب چې ته زما نه دومره بیرته وې لکه چې زه مشرق کې او ته مغرب کې فبئس القرین ډېر بد ملګری وې ګوره زه یې د قرآن نه منې کړی وم دا هر څوک به قیامت کې دا دغه کوي دومره څوک ملګری که د پیریان نه وي د جناتو نه وي د انسانانو هغه وي خو یری یې منې کوي چې ګورې آپ الله نور شي ګوره او اوس قیامت کې چغې وایي چې کاش ولن ينفعكم اليوم
دا ته الله زورونه ورکوي چې څنګه خوند درک مرګرتیا ته خبرې وته کبدا هرګز فائدہ در نکړه تاسو لره نن ورځې اذ ظلمتم چې تاسو ظلم او شرک کړو په دنیا کې او تاسو چې بچاوي کنه چې موزه ور پسې مزه دې مشرانو پسې نو تاسو توی چې کدی جهنم ته ځي خو موږ سره خوشاله یو هغه خبر او تعالی اوس کوي چې انکم فی العذاب مشترکون چې تاسو نن په عذاب کې ټول شریک یې خوشاله اوسو چې تا ویلي چې موږ دې سره سره خوشاله یو نو سرن په جهنم کې خوشاله انکم مشترکون دارسوک داسوي ښا فارسی بانو وی مرګي جشن امبوه جشنی دارده وی د غنی مرګ فن کوي دا وای تل عمل نه زکا د غنی مرګ وی فن کوي کنه دی به وی چې غنی نو بس موږ پروا نشته یو جهنم کې به یو خیر ده دا خلق دې تر دې حد پورې الله وی شرک نه پری دي نو اوس تسلی ذکر کی پیغمبر ته چې خلق حکانه وړاندې دي تاسو خیال لدی ته هدایت وکړي شي ابان تسمع الصم اعتبار دې قانوتا جمع ده یا به هدایت کې دې وړاندو ته ومن کان فی ضلال مبین او څوک چې په گمراه ښکار کې دي تسلی او حقیقت کې تازه واری دعوت ان علیک الا البلاغ فإما نذهبن بك كمونغ بوزو تعالی رد دنیا نا او دیتا تا دی عذاب اونخیو فإنا منهم منتقمون نمونغتن بدل اخلو بدل نپریدو او نرینک الذی وعدناهم یوخی تا عذاب چه وعدکو دی سرا فإنا علیهم مقتدرون نمونغ پا دی باندے قدرت شتده ستا پا مخکم تی سزا ورکولی شو او رستم استاد دې سرکار نشته خپل دعوت سرکار دی فاستمسک ساکار دا لا سنو لگوا منګولې کله کې کابل الذی پاء قران اوحی الیک چې وحی کولی شتا تا انک علی صراط مستقیم یقینا ته په صراط مستقیم باندې شک مکوا کدی وی چې دا داس و انه لذکر لک ولقومک دا قران استاو ما عبرت ته استاد قومهم لذکر لک او حسن بصری وی دا عزت او شرافت د استام او استاد قومم چې په عربي باندې استاد قوم په جبه باندې قران نازل شوه وسوف تسالون څومره لوی نعمت ته وی زرد چې د دې نعمت به تاسو کولی شئ تاسو نه چې تاسو ته قران راغلی او تاسو یې څه قدر کړو واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا دا رد په بل شوبه باندې دی ویلو چې ګوره ته په ولې خپای چې خدای ولا برخه ورکړي دي تا ته څه تکلیف ده دا خدای ولا برخه ورکړي دي اختیارات ورکړي دي د موارد ورزولي دې دې کې دا غیرت کی عشوائي دي او تعشوائي وي کنه الله یې مای چالن دی ورکړي ها واسال تپوسو کا من ارسلنا دا پیغمبرانو په حق کې چې موږ لګلې دي مخکستانه من رسولنا ډېر پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن آلهة مولا برخي ورکړي چې دی وي اي ګرځولې مونږه بغیر د رحمان ذاتنا آلهة يعبدون چې دا عبادت کې دي شو تارد ما خو نه دیو الله ما خو چاته د اجازه نه کړې چې ستا عبادت کیږي او ته دې ذمہواري آلهة يعبدون دی باندې اشکال دی چې پیغمبر وسنګ راغی پیغمبرانو ته پوښ کې او په خاطر شوی من ارسلنا کنا ابن جریر وی چې مراد ته ان نظر فی کتبهم کتابونه شته کنا هغه وخت خلاخو محرف نو دورخه تورات انجیل ناغي کې نظر کول دا داس دې لکه داغي نشي تاسو ان نظر فی کتبهم و ادیانهم او قفال وی نه مجاهدو چې السؤال عن اممهم امتونه خوشته کنا نلاغین تپوسو کا امتنا واسأل من ارسلنا دا معنا بهتر ده داغی دا امتوننا یا داغی دینونا و کتابونا چه وګورم داغی حال معلومی او یقینا لګل موسی علیہ السلام په خپل معجزو سره فرعون او دا غډلې ته
دا دویم دی دې لپاره چې مشران دا دي نو وی چې زه پیغمبر یم د رب د مخلوقاتو کله چې راغی دي تا په موجودو زمونږ سره ځام من یضحکون دی او پروټوک شروع کړی فرعون پروټوک کړو کنه چې ته خو مسحور ساحر وما نريهم من آیه من نو خود لدی تداسی او معجزه الا هي اکبر من اختها مگر هغه ډیره لوی او پر عبرت کې دا مخ کې مثلنا او هر رسو معجزه چې بوا هغه به دا مخ کې نه پر عبرت کې ډیره لوی و نو من اختها مثل او لوی او دوار نه جمع کیږي نه مثل په اعتبار د معجزې سره وا جنس معجزه ونه معجزه خو لوی جنس دی او اکبر په اعتبار د عبرت سره او د نصیحت سره او د صفات په لحاظ سره بلوي او جنس خو د ټولو یو دی نو ځکه ته مثل وکړه واخذناهم بالعذاب امن والعذاب سره لعلهم يرجعون دې لپاره چې دې ما ته رجوع کی او ما ته فریاد کی وقالو هغه داوي یا ایها الساحر ادع لنا موسی علیہ السلام ته وی چې اے ساحر زمونږ لپاره سوال وکړه خپل رب نه کړ بنی اسرائیل یا فرعونیان بوي نو اومه وتاجت او متساحر وی دا څنګه چل یو جوابدار چې هغه ساحر ډیر معزز سړی ته بوي کړ هغه وخت کې لکه مونږ چې نن یو عالم ته شیخ وایي سو ته وایي کنه دا چې باغی ادب غاڼو دا دې دا ډیر پرخ دی یا ایو الساحر ادع لنا او بل دا چې ساحر معنا عالم هغه وخت تو سوال کوم خپل رب نه پاره چې تاسو سره وعده کړی دا چې د وادین عذاب لري کوم اننا لمهتدون موږ تاسو خبره مانو موږ ایمان راوړو نو کله چې موږ ولري دا غین عذاب اذا هم ينقصون وعده ما تکړه نه صاحبانو ونادى فرعون في قومه आवाज کو فرعون په خپل قوم کې قال يا قومي اذما قوم اليس لي ملك مصر دا ملک د مصر زمانه ده سو وهذه الانهار تجري من تحتي ادا دمر نهرونه چې بيږي زما د لاندې نه من تحتي یا زما د اختیار د لاندې یا من تحت قصوري زما د بنگلو د لاندې افلا تبصرون تاسو نه ګورئ چې ارسو زما دي ادسر رسدي نو ام انا خير زبهتر شما من هذا الذي يذي موسى عليه السلام ناغا هو مهين چې ډېر سپک دی ولا يكاد يبين او خبرهم زما په مخ کې نشي کوله ورو دومره دروغ وایي ښا الکه خو چې براخکار شه حضرت شیخ ویلو چې د فرعون نبوی نو تخفیله چې موسی عليه السلام به ولیدو اته دې زما مخ کې خبره نشي کوله دا د هر باطل پرس خبره ده خو هم بدعتيان وی دې اسه وته شیخ القرآن وی زمون په مخ کې خبرې نشي کوله عمل کې چې شرجانات راغې د دې بدعتيانو سره د چر ګډو کې پلاس کیو او هغه غلې غونته کې خودو به خوراک نشي کوله چې خبر شو چې شیخ راو رسیدو دا ډیره مخ کې خبره ده 1962 مونږ لا واړو ډیرو نو غوتلیو د دې لپاره چې شیخ نوم اورېدل ومنګه کنه بدعتيان نستونو دا نو مې اورېدل نو بس بیا په ډوډۍ نه لګي راخه او دی وی زموږ مخ کې خبرې عبارت نشي ویلې وی ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب دا اوس دې علامه ګرځي په کدی پیغمبر وکنه فرعون مونږ ته وګوره مونږ لا سنتاو زمونږ دی غلامانو ته سره سپین پراته دي باهوګان بنگړي اته سره خو هیڅ نشته ولې نشي ورزول دته اسورتن هغه باهوګان او کانګو من ذهبن د سونین او جامع او ملائکه مقترنین یا ولې نو راځي سره ملائکه قطار په قطار باندې د سره خو د ملائکه تمره له دعوا کوي فاستخف قومه فرعون خپل قوم او يرو یو معنا ده او دې معنا کې نشابوري استجهلا جاهلی پرې خودل دا غسلکه
خلق چې داسې کوي استجهله اړوسی ورته ونه خوښه بس وي تاسو له زه کافي ما وی یاره خپل قوم فتوا او نو هغې تابعداري وکړه نو انهم كانوا قوما فاسقين دا یو قوم ډېر بد عمله فلما صفونا انتقمنا منهم کله چې الله یې مونږ له غصه راوسته الله له غصه نه راځي خو پیغمبران یادوي ښه موسی علیه السلام یې غصه کړو نو موږ ترې بدل واغستو د هغه دپاره نو غرق کوم کړو ټول دریا قلزم کې وجعلناهم سلفا نو مې ګرځول دي لره سلف خو سلف صالحین نه ګورې سلف صالحین خو زمونږ دي د هغې سلف ټول دغه کافرانو ښه مې ګرځول دي مشران په عذاب کې د ګمراهۍ او مثلا للآخرین او عبرت دپاره د رستو خلقو ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان کړی شي په قرآن کې زوی د مریم په مثال کې دا دریم دلیل نقلی دی چې مشران دا دي ګورئ تاسو یې موږ مشرانو پسې روان یو هر کله چې بیان کړی شي قرآن کې زوی د مریم په مثال کې اذا قومک منه یصدون اے پیغمبر استا دا قوم نه دي قریشو دي شور جوړ کړي چې دا څه چل دی چې عیسی علیه السلام نوم ته واخلي که د نورو پیغمبران نوم اخلي نو څه وایي نه خو چې د عیسی علیه السلام نوم واخلي نو دي شور جوړ کړي ولې شور جوړ کړي نو مفسرین وایي چې دی به وي چې دا دی چې د عیسی علیه السلام نوم اخلي که نه دا دی د دې دپاره اخلي ما یرید محمد الا ان نتخذه الها کما اتخذت النصارى عیسی وی لکه څنګه چې عیسایانو عیسی علیه السلام ته خدای ویلي نو دی وایي چې قریشو ما ته خدای ووایه دې وي ځکه د هغه نوم اخلي ښه ځان هغه سره حساب وي چې هغه د عیسایانو خدای و تاسو ما ته خدای ووایه اس ظالمانو وی ستا به دا خیال خو دا مونږ نه کوو شور به یې جوړ کړه ښه چې ستا به دا مطلب وي ته خو مونږ ته په اشارو کې وایې خو مونږ دا دې ته نه یو تیار یو دا معنا د آیات دویم دا دی چې شور به یې په دې جوړ کړو چې ګوره عیسی علیه السلام تا ووایي چې الله پیغمبران را لېږلي دي خو داسې نه دي کړي چې د دې عبادت کوئ مخکې آیات تیر شو جعلنا من دون الرحمن آلهة ته خو چې الله پیغمبران نه الهه نه دي جوړ کړي او د عیسی علیه السلام خو الهو د عیسایانو نو دا شور به یې په دې باندې جوړ کړ چې هغه اوس اله نه و هغوی به عبادت کوو اته وایي چې نه الله نه دي جوړ کړي نو ستا قاعده خو ماته شوه دریم څوک دا وایي ابن جوزي وایي چې سوره انبیا کې تیر شوي چې تاسو او چې د چا عبادت کوئ دا خشاک د جهنم دی چې د عیسی علیه السلام نوم به دوی واورېده نو شور به یې جوړ کړو چې ښه هغه به هم جهنم ته د هغه عبادت شوی دی مونږ دې هم ورسره لاړ شو خو دا مطلب لکوټې بعید دی کله چې بیان کړئ چې عیسی علیه السلام په مثال کې نو قوم ستا شور جوړ کړي وقالو اوایي اآلهتنا خیر ام هو ولی زمونږ لات او منات غوره دي او کنه عیسی علیه السلام غوره دی وردا دي د عیسی علیه السلام نه غوره ګڼل چې عیسی علیه السلام ته خلق اله وي نو کومږ لات او منات ته وي نو دا څه خبره ده دی خو یې د هغه نه غوره دي کنه یو معنا دا چې هو ضمیر عیسی علیه السلام دویم دا دی چې نبی علیه السلام ته شي اآلهتنا خیر ام هو ولی زمونږ لات او منات غوره دي او کنه دا محمد غوره دی چې مونږ دته اله وایو انکار به کوي زمونږ الهه شته کنه چې لات او منات شته نو زمونږ بل ته ساجد دی ما ضربوه لك الا جدلا نی بیانی ستا دپاره مگر د جګړې بل هم قوم خصیمون دا قوم دی جګړه مار ان هو الا عبد عیسی علیه السلام ته چا اله ویلی دي اخو عیسایان په دې مشرکان شوي نه دي چې داسې وي نه دی دا عیسی علیه السلام مگر یو بنده انعمنا علیه موږ په انعام کړو چې نبوت هم وله ورکړو وجعلنا مثلا لبني اسرائیل او ګرځو موږ دا یو عبرت لپاره د بني اسرائیل مثلا آیتا معنا کې ابن جوزي
یو عبرت د بنی اسرائیل چې وګوره بې پلاره پیدا شو دا معجزه د لډیره ده کنه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة فی الارض یخلفون الله وی کوم غواړو نو تاسو بلری کو ا دې زمکه د ملائک راولو هغه بس تاسو خلیفګانی هغه بیا داسې نه کوي لکه تاسو څه کوي که زمونږ غواړو نو بګردو تاسو په بدل کې من د پاره د بدل نه ملائکو پر دې په دې زمکه کې پچاوي چې اوس کوم زمکه کې ملائک شته ډیر شي نه یخلفون داسې چې یو بل پسیبې بیا آسمان ته نزي لکه خلق چې څنګه دی کنه یخلفون وانه لعلم للساعه یودا عیسی علیہ السلام چې دا یو علامه د قیامت ته نزول د ذخا نزول د عیسی علیہ السلام علامه فلا تمترن بها ان تاسو شک مکو په قیامت کې واتبعوني وتوي چې زما تابعداري وکړي هذا صراط مستقيم دا غلارني غلام ولا يصدنكم الشيطان اواني تاسو لره شیطان زما د تابعدارينا یو دا معنا زما د اتباع یا د قیامت نه یقینا د تاسو ښکارا دشمن دی کله چې راغی عیسی علیہ السلام بالبينات په معجزو سره قال وی قد جئتكم زراغلم تاسو بالحکمت یو ډیر لوی حکمت خبر سره ډیر قیمتي وليبين لكم چې بیان کوم تاسو بعض الذي بارسنا چې تختلفون فيه تاسو به اختلاف کوئ انبیاء همیشه چې راضی کنا اختلافي مسلو راضی چې اختلافي مسلې وچیړو چې حل شي فاتقوا الله واطيعون هغه حکمت دا ده الله نو یریږي زما تابعداري وکړي توحید او سنت دا ډېر لوی حکمت دی ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه اختلاف ختم ده بشک الله زما رب دی تاسو رب دی داغه بندگی کوئ بل څوک الہ نشته هذا صراط مستقیم دا لارنی غدا خنو چې دا مسله وکړه اختلاف ختم شو نو دا رستو بیا دا غنه پس کنه خلق سو کوئی دا خدای زی دی سو کوئی نه خدای دی سو کوئی دریم دی دا ولی فاختلف الاحزاب من بینهم دا ډلې جوړ شو میان کنه دا دې ډلو دا چلو کنو کني دین خدای الله وسو قدیم دی توحید دی مختلف شوی غډلې په خپل میانس کې د عیسی علی السلام په حق کې پس هلاکت ته ظالمانو خلق له د عذاب دردناک نه د عذاب د غروزنه چې ډیر دردناک دی هل ينظرون انتظار نکي الا الساعه مگر قیامت تا انتات يوم چراشدی تا بغتة الناس فهم لا يشعرون ادي باندې پون شي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو هغه د دنیا ډیر دوستان د شرک او په دغه ورځ باندې یو بل دشمنان شي الاخلاء هغه خلت د شرک یادي دشمنان بشي الا المتقين مگر چې کوم متقیانو یو بل سره په توحید باندې محبت او هغه محبت بداوی په خپل ځای پاتې ښه هغه کې فرق ناراضي دا د دنیا او د آخرت فرق دی د دین ښه چې دا دوستی به په دشمنه بدل شي د مؤمنانو دوستی به یې تر جنت پورې تر اخره پورې واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون سورہ زخرف کا آخر کی تخویف و بشارتوں وقت حال ذکر شو د مجرمینو یعنی و قیامت کی دیو بل دشمنان اور پسیر مومنان خیستہ حالت بیانی اور خطاب کوئی قیامت کی انچری باندھے ہے بطراشی
आवाज बोकली शी क्या इबादी ला खौफुन अलैकुम फयनजुरुल खलाइक टोल मखलूक को सर उचती जमून तब वही नफ़यक़ाल अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन अग खलक बराखी यदि पायतन बांधी यकीन करी मुसलमानान अगनोर व पज़े बांधी पाती ए जमा बंदियानो निश्चय यरा पता सुबान देनन अनबता तो हम जनिए दावा कसान दी ईमान रावड़ दुम पायतन बांधी व कानू मुस्लिमीन ओ ताबेदार आमनू अक़ीदम सही व अमली इल्म क़ुव्वत व कानू मुस्लिमीन और अमल दावी पसन्नत तरीक़ाओं उबोइलिशी दाखिल से जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तहबरून तासु और तासु जिसुमरा मरगरी बिबियानी अटोल तहबरून खैस्त बकरीशी या खुशाल बकरीशी युत्वाफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िन मिन ज़हबिन व अकवाब गर्ज़ोल वशी पदी बांधे अगलोल मजमी सिहाफ़ अलोल मजमी व कासे मिन ज़हबिन दसरोज़रो व अकवाबिन अव गिलासुनहुम बिसिहाफ़िन बांधे आतफ़ से बिसिहाफ़िन अव बेअकवाबिन गिलासुना वफिया मा तश्तहील अनफुसु पदे जन्नत के अगसदी चुपाड़ी जून जदी वतलज़्ज़ुल आयुन और यखीगी पाए सरस्तर की तद बशारत ने ताबीर पर दो लफ्ज़ करो को अनिशा बोरी हुई कठोल दुनिया तदे द्वार जुमलों पर तफसील बांध लगी सुन्नी शिखलास होने कि तश्तहील अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन तदे दो लफ्ज़ तफसील और वज़ाहत टोल दुनिया निशिकोले या दो जुमली वअंतुम फिया खालिदून तासो पदे के हमेशा वतिलकल जन्नतुल्लती ऊरस्तुमूहा दाग जन्नत से जिधर क्लेशता उसका ऊरस्तुमूहा वफ़ीतुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून सबबी अस्ताफ़ अमल लकुम फिया फ़ाकिहतुन कसीरतुन तासुल पारपति जन्नत की मीवी ढेर मिना ताकुलून तोले खुनशे खोले बाज़ दागे नवता सुखराक करें तर मोमिनान बशारत हो आखिरी हाल ये बयान को और पसीर जिक्र की मुजरिमान तहवीफ़ उखरवी बेशक मुजरिमान चिरी पाज़ाब जहन्नम के बामे शई ला युफ़त्तर अन्हुम मुस्कुत बनकली शिरदीना ला युख़फ़फ़ चिसंग राजी वहुम फी मुबलिसून और दीवा पदे जहन्नम के नाव में दशी दावलो गुमानुन ना चुमुंग बदासी या रखलो आलिहावना वमा ज़लम नाम अल्लाह मा ज़ुल्म नहीं कोई कदी बांधे कदी दाखियाली लेकिन उदी पखला ज़ुल्म कौन की बना दो आवाज़ बहु की यह आवाज़ दली वक्त के सूरत मोमिन के जिक्र कियो जो वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार लख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम जहन्नम वाले आवाज़ की जन्नत काफिरान की जहन्नम की लिए अजीब आवाज़ की जहन्नम मलाइको था यह कम पंजूस के तेरशियों तो सूरत मोमिन
خزانه جهنم جهنم چې څومره څوکیدارانو خازنان دي ټول ته وایي چې تاسو خپل رب ته ووایئ یخفف عنا یوما زموږ نه عذاب سپک کړي هغوی خو له جواب ورکړو چې په خپله ورته ووایئ موږ ستاسو دپاره نه شو ویلی شفاعت نه کېږي که نه د دې خلکو دلته یې وایي چې بیا به چې د جهنم کوم مشر ملک دی چې هغه مالک ورته وایي هغه ته به ووایي بیا په اخر کې دا د هغې اوازونو نه وروستو اواز دی आवाज दो की जहन्नमियान वही कि या मालिको ए जहन्नम मशरा मालिक वतवई कना लियक़ज़ि अलैना रब्बुक मर्ग दिरावली पमु बांधे सारब काला गबो तो जवाब वर के इन्नकुम माकिसून तस बड़ी सारे अदलता मर्ग नराजी इन्नकुम माकिसून हमेशा भैया दिल तक वली दिल तरागली है सबब ये सो लक़द जीनाकुम बिलहक़ अल्लाह मंगरात निकली दीता दुनिया के हक़ सरा कुरान सरा तौहीद सरा वलाकिन अक्सरकुम लिलहक़ कारिहून लेकिन अक्सर तासो हक़ या ढेर बदगानो तब हक़ खबर व नदियों पे ढेर खबर के दाजकन तब जहन्नम के हक़ खबर बान वता बदगणल कारिहून तसल्ली जिक्र की पैगंबर ला जिनन कदी ता दुनिया की चलूना मनसूबे जोड़ी नमंग बदावे जवाब तो कना हम अबरमु अमरन आयादी मुहकमत रास्पल फैसला सब हक की हवा की सूरह अनफाल की तेरशियो लियक़्तुलू का विफरजू का महकमा एक रास्पल फैसला फैलना मुबरिमून अल्लाह मुंग मुहकम कोलिशु मुंगदारे जवाब को हम यहसबूना या रदीदा गुमान दे अन्ना ला नस्माउ सिर्रहुम व नजवाहुम कि मुंग नाउरू रदीदा फटी खबर है रदी जरगी यार सुमरा फटी जरगी की नु खबर यू कना मुंगम खबर यू बला व रसुलुना लदैहिम यक्तुबून और जमुंग मलाइक दी सरा की निकल गई आखिर के रद की रदीद आकिदे चल्ला जानदा वलदनी वले और मुशरिकीन मलाइक गणन रारी रद की पे खास तरीके सरा कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन वैदी ताक चरवी रहमान साथ तपारा वलद लकतास चवाए फ़अना अव्वलुल आबिदीन क्यों माना दार फ़अना अव्वलुल आबिदीन जब अव्वल दार इबादत को उनके उमान बोले कि माँ तो पता हो करना मुझे संग अव्वल अल्लाह इबादत को टोल नमक के नजबम बारीकुम अवलुम लटोलना कचरवे लेकिन जुफो इबादत दबल चानकुम तो पता लगे रचद अल्लाह वलद निस्तान शर्त ये जो करे शर्त ये जो लड़ा कचरे वलद वे तुम्हारे रसूल नमक के इबादत करो और जुफो दबल इबादत नकुम न वलद वला निस्ता करना ज़ैम माना मुजाहिद इकरिमा अदा करो फ़ाना अव्वल आबिदीन ज़ुफ़ो अव्वल मुवहिदीन ने कसोक दुनिया की अल्लाह दे पारा वलद मनी तो फ़ाना अव्वल आबिदीन जब दावे खिलाफ है जब अल्लाह तवाहिद ला शरीक है और रिवाई वारस हुई फ़ाना अव्वल आबिदीन जब अव्वल मुवहिदीन ने कि अल्लाह ला वलद निश्ता ला ऐलान बकोम द्रिम माना की अबू उबैदा कि आबदा कल माना दो
انکار انا اول العابدین انا اول الآنفین راول د دې خبر انکار کوم دې خبره سره زما اتفاق نشته سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاک دے هغه ذات او چې رب د اسمانونو دی او د ځمکې مالک د عرش دی د څه نه پاک دی عما يصفون د هغې څه نه چې دي یې وله بیانوي که یهود نصارا دي چې د ولد نسبت ورته کوي که مشرکین دي چې الملائکة بنات الله وایي دین الله پاک عما يصفون فذرهم پریدا یقودو چن نوزی په باطل کې ډېر شوق او محبت یې د باطل سره یقودو چن نوزی په دې باطل کې ویلعبو او لوبي کوي عبث کارونه کوي دا تر کومې پورې بدی له لعب کوي حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون تر هغې پورې چې ملاقات وکړي د خپلې ورځې سره چې دوی سره وعده کولی شي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اخر کې توحید اثبات کوي دلیل عقلی او بیا به هغې شبهې جوابي دی صورت کے نہم شبہ چیزی ویلیو منگا ذکر تعظیم کو عظمت یہ کو چیزوں منگا پارا بس پارش کری بس منگ تنی رس نغوار خسرت داوارو چیزوں منگا پارا اللہ تا شفاعت کی تو داغی ردو کی دی آیت کی اللہ غزات تے چې په آسمان کې دی عبادت داغه او په ځمکه کې دی عبادت داغه الہون معنا صفتی دی ځای کې اسمانونو کې هم داغه عبادت کیږي ملائک دي ځمکه کې هم داغه عبادت کیږي اللہ ذات تے چې په اسمانونو کې دی تصرف دا او په ځمکه کې دی تصرف دا هغه حکمت والا او علم والا دی ځکه زجاج معنا کوي د الہ چې الموحد فی السماء وفي الارض بس داغه توحید بیانېږي نو بل چا خو نشته اسمانونو کې هم داغت وحدانیت ته ځمکو کې هم داغه وحدانیت ته هغه د حکمت والا علم والا وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما څومره برکات دي اسمانونو کې او ځمکو کې دا د الله دی برکت والا دی هغه ذات چې خاص داغه بادشاہي او اختیارات په اسمانونو کې ځمکو کې او سجبم یم د دې دواړو کې دی وایند علم الساعه او د الله سره د علم د قیامت ویلې ترجعون د الله ته تاسو واپس کړئ شئ دا د هغې شبهه وه د هغې شبهاتو نه پس چې حامیم سجده کې 4 وي او حامیم شورا کې 3 او بیا اتمه شبهه په سورې زخرف کې وه نو هغه دا وه چې دوی زمونږ لپاره شفاعت کوي نو ځکه مونږ یې زیات قدر کوو عزت کوو تعظیم کوو دا اتمه شبهه وه نو هغې جواب کوي چې نشته اختیار ورسره ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ندی مالکان هغه کسان چې دی وتا وازونه کوي بغیر د الله نه دسو د شفاعت کولو د اختیار لري سره نشته شفاعت بکی خو د چا لپاره بکی الا من شهد بالحق هغه څوک به شفاعت کوي چې هغه دنیا کې
د حق بیان کړی تصدیق یې کړی گواہی کړی د حق د الله د وحدانیت وهم یعلمون اپویګم په حال د مشروع له باندې چې د چاله شفاعت کوم هغه په حالم پویږي چې دی لایق دی او کنه دی کله لایق نه نو بیا خو نه کوي شفاعت وهم یعلمون دا څوک چې شفاعت دي شفاعت کې نه دی پویږي د مشفوع له په حال باندې اګناګار شي ولئن سالتهم کتبوسو کې دینا چې چا پیدا کړی دي من خلقهم چې وتوي چې تاسو چا پیدا کړی یې یقولن الله نو خامخاوي چې الله پیدا کړی او فانا یوفکون نو بیا کوم په الله نه الټا کړی شو چې پیدا کړل او سول نور سنشي کوله نور خیر او شر او نفع او نقصان ولنشي ور کوله فانا یوفکون وقیله یو مطلب دا هغه مخ کې سره لګي چې عند علم الساعه وقیله الله سره علم د قیامت هم دی او الله سره علم د قول د پیغمبر هم دی دا قول د پیغمبر الله ته معلوم دی کوم قول چې هغه یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اے رب دا خدا سي قوم چې ایمان نه راوړي دا هم الله ته معلوم دی دا بوا عاطفه شي بیا عقیل او قول یو شی دی مصدر دی اسم دی زم معنا دا چې وو د قسم شي د گواهی شي وقیلی او گواه دی دا قول پیغمبر د دې خلقو په بدبختی باندې یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ای زما ربا دا خلق دا خدا سے خلق دی چې ایمان نه راوړي داغه د خلینو دا خبر او خطا دا په دې گواهی ده کنه چې ایمان نه راوړي لوی بدبختی ده چې نه راوړي نو الله یفصح عنهم مختوارا تنور نیزی موار وقل سلام او توای چې زما استاد سنین کی بایکاټ وقل سلام زما استاد تعلق ختم براءت سلام د متارکت سے فسوف یعلمون الله یزرد چې دی پوشي په خپل انجام باندې چې انکار وکړو ایمان نه راوړي نو په خپل انجام پوشي سورۃ